د پخوا زمانې کیسه ده چې په نورآباد نومې کلي کې به هر کال د چیلو میله لګېده. هم د هغې کلي خلک دغې میلې ته ډېر خوشحالېدو او کله چې به دا میله شروع کېده نو ځان به یې رارزولو. هم په هغې میلې کې به دوه چیلي د یو بل سره جنګېده چې کم یو به مقابله وګټل نو د هغې چیلي مالک له به یې د کلي خلکو انعام ورکوو. خو د تیرو څلورو کلونو مسلسل به دغه مقابله د کلي یو چودري د هغه چیلي ګټله. خلکو به ډېر قیمتي چیلي هغې میلې ته راوستل خو د چودري چیلي به بیا هم دغه مقابله ګټله. هغه ډېر زورور او ډېر تکړه و. چودري چې به کله هم د خپل چیلي سره مقابلې له راغی نو خلک په خوشحالېده او دغه به یې وی چې نن به بیا د چودري دغه کم چیلي چې دی دا به مقابله ګټي. چودري دغه چیلي له یو سړی نیولی و چې د هغه نوم ګلرحمان و او هغه به د دغې چیلي خیال ساتو. ګلرحمان به د چودري کم چیلي چې و د هغې به ډېر خیال ساتو. هغې له به یې خوراک په ټیم ورکوو او په خېټه به یې مول ساتو. چودري چې به دا کته نو ډېر به خوشحالېدو او هم بل طرف ته ګلرحمان هم د دغه چیلي سره ډېره مینه وه نو د دغه چیلي به یې ډېر خیال ساتلو. هم په دغه کلي کې بل سړی هم اوسېدو چې د هغه نوم اشرف و. هغه ډېر لالچي او ډېر خودغرضه. یو ورځ د چودري د چیلي مقابله وه چې هغه د چودري چیلي وګټله او هم د هغې نه پس چودري ته د کلي خلکو انعام ورکړو. او هم بل خوا دا ټوله نظاره اشرف وکتله او د ځان سره یې دا وویل د چودري دا چیلي خو ډېر قیمتي دی. ماله به دا د دې چودري نه په څه ناسه طریقه حاصلول وي. او هم بل خوا چودري په خپل محل کې ناست وي او ډېر خوشحاله وي ولې چې د هغه چیلي مقابله بیا ګټلې وي. یو ورځ ګلرحمان چودري ته په پیالۍ کې چې ارتی چې هغه ورته ووایي ګلرحمان زویه که تا خپل کور که ځې نو سبا لاړ شه ولې چې تر ډېره موده وشوه خپل کور ته نه یې تللی. او هم د هغې نه پس ګلرحمان چینک او پیالۍ کیدي او ډېر خوشحاله شي. او هم بیا چې کله سبا شي ور راوخیږي او کله رڼا شي نو ګلرحمان کور ته ځي نو راشي د چودري نه اجازت والی او بیا د خپل کور په طرف روان شي. او هم بیا ګلرحمان د خپل کور په طرف روان وي او د اشرف ملګري چې دا ویني نو ډېر خوشحاله شي. او هم بیا د اشرف ملګري راشي او اشرف ته ټوله قصه وکړي چې ګلرحمان خو لاړی. هم د هغې نه پس اشرف خپل ملګري راغونډ کړي او هغوی ته دا خبره وکړي ملګرو نن به موږ د چودري نه دغه چیلي راولو ولې چې نن ګلرحمان هم نشته. نن ښه ډېر غټ چانس لګي. د اشرف ملګري چې دا خبرې واوري نو ډېر حیران شي او د اشرف سره رضا شي. او هم بیا په شپې باندې اشرف او د هغه ملګري د چودري د کور په خوا روان شي. او هم په هغه شپه باندې ډېره خاموشي وي او اشرف او د هغه ملګري د چودري کور ته رانږدې کېدو والي وي او د ځان سره یې پلان کړی وي. او هم د هغې نه پس د اشرف یو ملګری د چودري کور ته راواوړي او هغه کمره لټوي په کم کې چې هغه چیلي وي. او اشرف او د هغه ملګري ډېر تیز وي نو هغه کمره ډېر زر معلومه کړي. او هم د هغې نه پس د اشرف یو ملګری راشي او د هغه چیلي خواته ودرېږي او هغه چیلي په څه طریقه نیسي. خو اخر کار اشرف او د هغه ملګري یو ګاډۍ ته هغه چیلي ور وخېجوي او د خپل کور په طرف یې روان کړی وي. او هم بل خوا اشرف او د هغه ملګري ډېر خوشحاله وي ولې چې هغوی دغه پلان کړی وي چې موږ به دا چیلي په ډېر قیمت سره خرڅ کړو او موږ به ډېر مالدار شو. او هم بیا چې کله هغه شپه تیره شي او په سبا باندې نور راوخیږي هم بیا چې کله چودري خپل چیلي وګوري نو هغه نه وي نو هغه ډېر خفه وي او د ځان سره دا ووایي ما خو خپل چیلي دلته د ماسوتن تړلی و خو هسپته ته لږ چې چپ ته لاړو. او هم بل طرف ته اشرف هغه چیلي را روان کړي وي په هغه ګاډۍ کې او کور ته یې راورسوي. او هم بیا چې کله اشرف د چودري چیلي وتړي نو هغه د تړلو عادت نه وي او هغه پلې شلول شروع کړي. او هم آخر کار هغه پلې وشلوي او د هغه زیده په تیښته بډکي او د هغه زده لاړ شي. او هم بیا د چودري چیلي د کلي په پټو کې منډې وهي او خلک پسې شاته ورپسې وي.
او هم بل طرف ته اشرف هم او د اشرف ملګري هم په هغې چیلې پسې منډې وهي. اشرف ډېر کار هم وی ولې چې د هغه غلا ښکاره کېدو واله وي او د هغه ملګرو هم نو هغه خپل ملګرو ته وایي چې زر دا چیلې ونیسو. او هم بل طرف ته چې ګل رحمان د دې خبرو نه هم خبر شي نو هغه ډېر غوسه او ډېر خفه شي او هم د هغې نه پس چودري ته ووایي چې زه به تاله دا چیلې خامخا را پیدا کوم. هم د هغه ځینه ګل رحمان لاړ شي او هم بل طرف ته د چودري چیلې په هغه پټو کې هغه شان هغه منډې وهي او خلک پسې شاته ورپسې وي. او هم اشرف چې کله چیلې ونیسي نو هغې ته یو پلین وکړي او هغې ته جال خور کړي چې هغه به په دغه کې ګیر کړي. او هم بل طرف ته ګل رحمان هم هغه چیلې لیدلې وي نو په هغې پسې منډه وهي او هغې ته اوازونه کوي. او هم بیا څه ټایم پس اشرف په هغه جال کې هغه چیلې ګیر کړي خو اشرف ډېر ستړی شوی وي او دمه کوي. او هم بل طرف ته ګل رحمان د یو ونې د شاته پټ شي او دغه ټوله نظاره ویني. او هم د هغې نه پس ګل رحمان د ګاډۍ ټیرونه خراب کړي چې هغوی د دې ګاډۍ کې د چیلې ونیسي. او هم د هغې نه پس ګل رحمان منډه کړي او د چودري کور ته ځان رسوي چې هغه ته ټوله خبره وکړي. او هم بیا چودري خپه ناست وي چې ګل رحمان په منډه راشي او چودري ته ټوله خبره وکړي. او هم بل طرف ته د کلي خلک اشرف او د هغه ملګري ونیسي او پولیسو ته بوځي تانې ته. او هم د هغې نه بعد پولیس په خپله هم راشي او اشرف ونیسي او په حوالات کې بند کړي او تانې ته یې مخکې کړي. او هم بل طرف ته په هغې کلي کې واپس میله لګېدلې وي د چیلو او چودري ته خپل چیلې واپس میلو شي نو هغه ډېر خوشحاله وي. او هم دغه شانتي دوباره د چیلو جنگ وشي چې هغه د چودري چیلې وګټي. او هم د کلي خلک دوباره چودري ته انعام ورکړي. او هم بل طرف ته اشرف په جیل کې بند وي او ډېر خفه وي ولې چې هغه غلا کړې وي هغه ته د هغې سزا میلو شي. نو زما خوږو ماشومانو د دې قصې نه موږ دا سبق اخلو چې موږ له په زندګۍ کې کله هم لالچ نه دی پکار. زما خوږو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې ډېره مننه.